تازه خبر د افغانستان الوتکې له هوا څخه هوا ته له ویشتل کیدونکو توغندیو سره سپین بولدک ته ولاړلې. د افغانستان هوایي ځواک وایي ګڼ شمېر الوتکې له هوا څخه هوا ته له ویشتل کیدونکو توغندیو سره سپین بولدک ته لیږلې چې د سرتیرو ملاتړ وکړي او که پاکستان کومه ګستاخي وکړي غاښونه ورمات کړي. افغان هوایي ځواک وروسته له هغه له دغسې درنو وسلو سره ډیورن کرښې ته ځي چې پاکستان تیره ورځ افغان پیلوټان وګواښل چې که سپین بولدک ته نږدې شي او پر طالبانو بمبار وکړي له پاکستانه به یې هوا ته له هوا څخه په ویشتل کیدونکو توغندیو څخه وولي. افغان هوایي ځواک وایي دغه الوتکې چې له هوا څخه هوا ته په ویشتل کیدونکو توغندیو سنبال دي جګړه نه کوي بلکې په اسمان کې درېږي او پاتې نورې الوتکې چې په بمبار بوختې وي له دښمن څخه د هغوی ساتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې له یوې هفتې راهیسې جګړه روانه ده. تېره ورځ طالبانو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک دروازه هم تړلې وه. یاد دې وي چې نن سهار دغه ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو له طالبانو څخه ونیوله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.